سلامونه درنو دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ باسته. دوستان نن مې تاسو ته په واتس اپ کې داسې یو سیټینګ راوړی دی. په دې سیټینګ سره به تاسو کولی شئ چې که چېرته تاسو په چا سره په واتس اپ باندې چیټ کوئ او هغه تاسو ته زنګ وهي، نو هغه به تاسو ته هېڅکله زنګ نشي وهلی. خپل د واتس اپ کال به څنګه بندوئ، نو زه به تاسو ته نن په دغه ویډیو کې مکمله طریقه درته وښیم. موبایل سکرین ته چې کله راغلی، تاسو به دلته راشئ. په موبایل کې به تاسو یو اپلیکیشن ته ضرورت دی، دا اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ. د دې اپلیکیشن د ډاونلوډولو نه وروسته تاسو کولی شئ چې په خپل موبایل کې د واتس اپ زنګونه بند کړئ. په ضرورت په وخت کې کیدای شي داسې وخت تاسو مصروف یاستئ، بار بار تاسو ته زنګونه خلک وهي، هغه ټیم کې تاسو جواب نشئ ورکولی، نو دې دپاره به تاسو د خپل واتس اپ کال بند کړئ او په چیټ باندې هغې سره چټ کولی شئ. نو د دې دپاره به تاسو لومړی راشئ پلی سټور ته. پلی سټور ته چې کله راغلی، په پلی سټور کې به تاسو سرچ کړئ WA کال بلاکر. دا کوم دغه چې تاسو ته ښکاري په سکرین کې، دا به سرچ کړئ او دیز نه به انسټال کړئ. کله چې دیز نه انسټال کړم، ما الریډي انسټال کړی، زه یې اوپن کوم. په اوپن باندې به کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو، دلته بعضې دلته یو څو دغه تاسو ته راځي سټیپونه. تاسو نه یعنې دغه کوم ویب سایټ چې دی، دغه اپ چې دی، دا دغه غواړي انفارمیشن غواړي چې مثال اجازه تاسو ورکړئ، هغه به ټول الاو کړئ ورته. کله چې تاسو دا ټول الاو کړئ، د دې نه وروسته به دغه صفحه تاسو ته خلاص شي. کله چې دا صفحه تاسو ته خلاص شوه، ګوره دلته دا پاس چې دی یو ساده واتس اپ دی ما سره، یو واتس اپ بزنس. زه په خپل موبایل کې دوه واتس اپه کاروم. که تاسو غواړئ چې په دې ساده واتس اپ کې تاسو خپل کال بند کړئ، تاسو ته څوک زنګ ونه شي وهلی، نو دغه کوم ټیک مارک چې دی دا به آف کړئ. کله چې دا آف کړئ، نو تاسو ته هېڅوک زنګ په واتس اپ باندې نشي وهلی. صرف کولی شئ چې ساده چیټ ورسره وکړئ او زنګ به نشي وهلی. که نه غواړئ چې بیرته یې خلاص کړئ، همدا به ووهئ، ستاسو زنګونه به خلاص شي. ټول خلک تاسو ته کولی زنګ ووهي. لاندې بزنس واتس اپ هم داسې دی. که چېرته تاسو غواړئ چې په بزنس واتس اپ کې ستاسو زنګونه بند شي، څوک تاسو ته زنګ ونه وهي، نو دا به بند کړئ. او که غواړئ چې بیرته مثال کوم وخت خلاص کړئ، د نه څخه خلاصولی شي. نو دا اسانه طریقه وه د واتس اپ کې د زنګونو بندولو. نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي، مخکې در سره شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د راتلونکو ویډیوګانو دپاره ښه وخت، ښې چارې. خدای